د نړۍ تر ټولو هوښیار هیوادونه د انسانانو د IQ په اساس نوې سروې د 2015 کال کې ترسره شوې ده چې لومړی مقام پکې چین اخیسته ده او دریم مقام پکې ایران اخیسته ده او شپږم مقام پکې روسیه اخیسته ده. دا په دې معنی ده چې د آسیایي هیوادونه د نړۍ تر ټولو هوښیار هیوادونه دي او خلک ډېر غټ IQ لرونکي دي. او بل خواته اروپایي هیوادونه دي چې اصلا پکې لیدل کېږي نه. او همدا شان یو کاناډا ده چې 14 مقام یې ګټلی ده او امریکا بیا په 13 مقام کې قرار لري چې اوس په 2015 کال کې د نړۍ رهبری کوي چې د هوښیارانو په لیست کې 13 مقام ګټلی ده او اخواته انګلستان بیا 13 مقام ګټلی ده. یعنی آسیایي هیوادونه د اروپایي هیوادونو نه هوښیار خلک لري. او د شرم خبره پکې دا ده چې بنګلادیش 40 مقام ګټلی ده. هندوستان، پاکستان او افغانستان په ښه ایکو لرونکو خلکو کې اصلا راضي هم نه. د افغانستان باره کې خو اصلا دا څېړنه شوې نه ده ځکه ویل کېږي چې په اوسني شرایطو کې هلته طالبان دي او طالبان اجازه نه ورکوي چې دا سروې ترسره شي. اصلا موږ خو یو بهانه لرو خو وایه هندوستان او پاکستان ته چې د هغوی ایکو چیرته تللی ده او چیرته ترې تښتېدلی ده. د 2015 کال په دې سروې کې زما د پاکستان دا پوښتنه ده چې د پاکستان عوام خو ډېر ښه خلک دي چې په دې سروې کې ولې داسې راوستي دي. ستاسو څه نظر ده په دې اړه باندې؟